دوستانو تاسو ګوري اسلام وموږ تاسو او خپل پیروانو ته هغه چاته چې نوم د اسلام اخلي د مړو سره د کمې رویې د کم سلوک کولو هدایت کړی دی او حال دا دی چې برعکس مړو تاسو د ژوندو سره څه حال دی. اسلام دا هدایت ته کوي چې ته کله قبرستان او حاضرې ته ورسې په مړو لام سلام وایه. آخري زمانې نشانه به یوه دا وي چې سلام به کم شي، څوک به چا سلام نه وایي. حتی داسې وخت دی اوس د مې د خپلې تجربې خبره ده چې در سره مطلب یې نه وي، درته ورڅه ارزښت ورته نه لري، باور او یقین وکړئ دا ستا سلام لا هم نه درته بیا کوي. ښه یې واوري، د غوایي غومره سر یې نه یې په غوږ وکړي. به هر حال بد ګمان خو په چا نه دی پکار، دا ستا د سلام جواب کاغذ تا د نه کی در نو الله پاک کې تا ته په فرشتو درکوي. ته په دې مخه فکر تا ته خپل ثواب سلام یو هغه سنت دی چې تر واجب وي ثواب زیات دی. د سلام ویل واجب دی او جواب ورکول د سلام ویل سنت دی او جواب واجب دی. انسان که قصدن یو څوک چې نه واوري هغه ګناهګار نه دی، که قصدن د دې سلام جواب نور کې هغه ګناهګار دی. ته واجب وکړي. نو اسلام موږ ته د کومې رویې د کوم سلوک تعلیم د مړو سره راکوي، زموږ د ژوندو سره څه حال دی، ژوندي نه دي راڅخه خلاص، د عزت در تویولو، در هغو در بې عزته کولو، په هغو پسې د غیبت، په هغو پسې د بتۍ او د څراغ ورخستلو، د عیب معلومولو. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولا تجسسوا. زما دوستانو تاسو په خپل سوچ فکر وکړئ. وای بس نور نیکی نه غواړو چې مثال په اوبو باندې سربیره انسان تیر سي، داسې نیکان د ځانه جوړ کړي، یا داسې نیکان د ځانه جوړ کړي چې په هوا باندې الوتي یاست، یا مې لمونځ په مکه معظمه کې، یا صرف چې د معاشرت دومره ښه سي هر سړی و د خپل قصور ته پام وکړي چې د منګي سره کم ګلاس تړلی چې هغه ګلاس خو په زنځیر نه تړلی. مسلمانانو معاشرت نن په مسجدانو کې لوډ سپیکر او بیټریم په زنځیران تړلی، د مسجد ګیس هم په زنځیران تړلی، هغه هم نه درېږي. د جماعتو کې داسې جماعت بني چې په اکثرو کې دي نوي چپله کې پاتې شي. دغه حال دی. سر به دې پر سجده الله ته یې شي، سوچ فکر به دې په بولدکو په باډر کې. نو به هر حال دوستانو تاسو په خپل سوچ فکر وکړئ. اسلام ته وایي کله چې ته پر هدیرې و قبرستان باندې ورسې دعا ورته کوه. موږ دعا خو ژوندو ته څه کوي، شراوي د ځان ورته کوو. تا خپل اولاد ته یو مور شرا کوي، خپل اولاد ته یو خپل پلار او نور داسې ژوندي قریبان. اسلام تا ته دا حکم او هدایت کوي چې ته پر قبر سربیره مه کښېنه چې تر څو ستا د ناش مرده ته تکلیف ونه رسېږي، په هر شکل تکلیف د دنیا په لحاظ هغه ته اوس تکلیف نه رسېږي که ته په مړي سربیره هم کښېنې نه، خو په یو شکل نه د اشکالو چې هغه ته د تکلیف د رسېدلو دا یو صورت دی. پر قبر باندې سربیره ته مه کښېنه. نو موږ تاسو څه ژوندي نه دي خلاص. دوستانو تاسو خپل سوچ فکر وکړئ. دوستانو دغه رنګ دا یوه خبره او مخکې دوهمه خبره دا ده، دا په پام کې ونیسئ. دا د بزرګانو ویناوې دي، په سرو زرو ته لیکلو قابلې دي. په ژوند کې به ډېر ځله په کار او په ګوتو درسي، ډېر سبق انسان ځینې اخیستلی شي. په یوه وینا کې یو کتاب خبرې نغښتې دي. تاسو چې پر یو چا باندې تنقید کوئ په هغه ته ګوته نیسئ، هغه ته د هغه غلطي ورته په ګوته کوئ، یا د هغه پر خبرې رد او لګاو کوئ که نه، یا د هغه خبره ورماتوئ یا یې نه منئ. دغه تنقید، دا نه منل، دا هغه کمکل ګڼل، دا که په دلیل باندې نه وي، دا که در هغو په خیرخواهي او په ښه توګه باندې نه وي، دوستانو دا هغه تلوار ده، دا هغه توره ده، دا هغه ګزار دی چې له ټولو څه مخکې د ښو تعلقاتو، که د ورورګلوي په شکل وي، که د قرابت په شکل وي، که بابا د مسایتوب په شکل وي، که د مشرتوب او د کشرتوب په شکل وي، اول د هغه ښو تعلقاتو سر ورقلموي، سر یې ورکوټي.
نو له دې وجې کله هم چې پر چا لګاو کوئ ډېر سوچ فکر وکړئ چې ته خو به پر خطا نه یې او که چېرته د هغه خبر ردول وي نو په یو ښه انداز ستا دښمن نه دی هغه ستا خپل ورور وي ډېر ځله او ډېر ځله هغه مثال خپل قریب و دوست وي نو په داسې انداز په داسې د خیرخواهي په شکل دوستانو کله چې د انسان په زړه کې خیرخواهي یقیني په خبره کې تاثیر نو چې د هغو هغه زړه مات نه سي او په خبره هم پوه سي دا دوې خبرې درېیمه موږ تاسو تل د بل څه د خپل اولاد نه راواخله تر خپل نارینه او زنانه اولاده پورې راځه تر خپل ورور پورې راځه تر نورې دنیا در هر پرده پورې موږ هغو ته ډېره د خیر توصیه او د خیر تمه او توقع نصیحتونه ورته کوو چې مثال داسې تر ښه سړی د ځانه جوړ کړه که نه بس د ښه سړیتوب دپاره چې دا ټوله معاشره ښه سي د هغو لپاره یو شی مهم دی هغه دا چې ته کومه توقع د بل په حق کې لرې ای بابا چې ته کومه توقع د بل په حق کې لرې چې ته هغه ته وایې ښه سړی سه بس اول هغه ځان که وروسته به د تا نه ستا خپل اولاد ستا خپل قریب ستا خپل بچیان ستا خپل نارینه زنانه ستا خپل دوستان همسایګان دا ټولو کې به ستا د ښو تاثیر راځي بس د ښو لپاره موږ یې بنیاد چپه ایښی دي موږ د بل څه ښه غواړو خپله خو نو مه ښوروه نو چېرته هغه خبره بیا پر چا تاثیر کوي او څلورمه خبره دا ده چې د تا سره چې څوک حسد کوي بغض کوي کینه کوي ستا دښمن یې ستا د ځان او د سر دښمن یې د هغو د دښمنۍ در ټولو بهترین جواب دا دی در ټولو بهترین او اسانه جواب چې ته په خپلو ښو کې نور هم اضافه وکړې نور هم ښه صفات را خپل کړې نو که څوک سوځېدی بې ځایه ودې سوځل سي نور به هم وسوځل سي که څوک دښمن و دغه دښمني تا ته نقصان نسي رسولی نو د هغو در ټولو بهترین جواب دا دی در دې چې ته وخت ورسره ضایع کړې در دې چې تا خپل کار پرېږدې د هغو سره په سر سي تر دغه یې بالا ښه جواب نشته نور نو تاسو په او کار او د دنیا خواهشات دا د سمندر د اوبو په شکل باندې دي د سمندر په اوبو کې دا یو شی شته چې څونه یې څښې هغو نه نوره د انسان تنده زیاتېږي یو مریضي ده چې دا مریضي انسان ته ولګېږي نو هغه هم انسان په اوبو باندې بیا نه وبېږي چې هر څونه انسان اوبه څښي یا تنده نوره زیاته کېږي د دې دنیا خواهشات هم دغه شان دي دا مه وایه چې زما به دا خواهش پوره سي نو بیا به د خیره سره زه دا بس بیا به نو ختم سي نه د دې در ټولو اولنی او بهتره قدم دا دی چې د خواهش ضرورت راګوره خواهش پر سر قدم ورېږده